په یاد ولایت کې هغه شمېر ځوانان چې د دندو د پیدا کېدو په موخه د اعلان شویو بستونو لپاره ازموینه ورکوي وایي چې سره له دې چې اړوند سوالونه په ښه شان سره حلوي او په انټرویو کې هم بریالي وي خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره یې پر حق تیری کوي او د دوی پر ځای هغه کسانو ته ترجیح ورکوي چې مالداره او یکوي روابط ولري. ورځې وړاندې مو ازموینه تېره شوه. په هغه ازموینه کې که زه درته ووایم په تحریري امتحان کې پرچم یې هم په صحیح معنا باندې حل کړې وه ولې چې انټرویو ته شاټلیست شوم. په انټرویو کې هم زه فعاله ونډه مې اخیستې ده، ټولو سوالونو ته مې ځواب ورکړی، مګر بیا هم روابط پلل شوي دي. هغه څوک راغلی دی بس ته دوی د هم وایي چې دلته د بااستعداده زده کوونکو شمېر ډېر دی خو د کمو بستونو اعلان او د روابطو نشتون له امله نشي کولی چې په ادارو کې د ځان لپاره دنده پیدا کړي. دوی زیاتوي د یادې ادارې په چوکاټ کې ټولې اړوندې ګمارنې د واسطو او اړیکو پر اساس پر مخ روانې دي. 100 کسو ته هم زمینه په خوست ولایت کې نشته او 100 کسونو ته 100 ته نه 500 ته هم نشته. 500 هغه کسونه په دنده خبرلی کېږي چې یا پیسه‌دار وي یا واسطه‌دار وي او لیاقت چې لري استعداد چې لري ته څوک وظیفه نه ورکوي. د دې تر شا بیا داسې خلک وي چې د هغې په څنګ کې د سفارش کوي چې دغه سړی زما زوی دی، زما وراره دی، زما لمسی دی، نو دا دغه مقام ته ورسوئ. ولې د دې تر څنګ هغه ویاړلی شخص چې مثلا په رښتیا معنا یې ورتیا لري، لیاقت لري، هغه شاته کېږي، بل مخته کېږي. بل لوری د یاد ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې مسؤلین بیا وایي چې دوی هیڅ وخت روابطو ته لومړیتوب نه دی ورکړی او یاده اداره یوازې هغه کسان چې د ازموینو له لارې په خپل استعداد بریالي وي په دندو ګماري. روابط هیڅکله هم موږ ته ارجحیت نه لري، موږ ته ضوابط مدار د اعتبار دی. هغه څه چې قوانین وایي، د افغانستان قوانین وایي، د ملکي خدماتو د کارکوونکو قوانین وایي او طرزالعملونه وایي، هغه موږ ته معتبره ده. سره له دې چې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي په موخه یو شمېر ادارې هم جوړې شوي دي خو د ډرایو په خبره تر اوسه یې هغه ډول اصلاحات چې په ادارو کې غوښتل کېږي نه دي راوستي. د دوی په وینا که چیرې د بېلابېلو بستونو لپاره استخدام کېدونکي کسان د استعداد پر مټ وګمارل شي نه یوازې عدالت به تامین شوی وي په ورته وخت کې به په بېلابېلو ادارو کې د کار غوره مدیریتونه هم رامنځته شوي وي.